السلام علیکم دوستانو د نن ویډیو څخه زموږ مقصد صرف دا دی چې موږ پښتانه ټول سره یو که د لر وي او که د بر وي. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ورځو ویډیو خواته. ګوره خان صاحب زه چې تا د کمې خبرې اوس کومه نو هغه په غور سره واوره ولې چې دا ډېرې مهمې خبرې دي او خپل احساسات دې هم کنټرول کا. سمه ده که نه؟ سمه ده ډاکټر صاحب چې څنګه ستا خوښه وي خو دا راته ووایه خیر خو به یي که نه؟ او خان صاحب خیر دی او ډېر د خوشحالۍ خبر دی. ښه ډاکټر صاحب زری راته ووایه او که نه دا زړه مې داسې ټوپونه وهي هله زر راته ووایه ډاکټر صاحب خیر دی. نه خان صاحب درته مې ویلې که نه چې خپل احساسات دې کنټرول کا. خبره داسې ده چې ډېر زیات دې مبارک شه. د څه خبرې مبارکي ډاکټر صاحب؟ خان صاحب خبره دې ده که نه چې ډېر زیات دې مبارک شه. بیا هم ستا 2 زامن وشوه. یله که دا څه وایې ډاکټر صاحب 2 زامن مې وشوه؟ او خان صاحب 2 زامن دې وشوه. ښه مننه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. زما چې کلی خبر کمه د خیره سره زما 2 زامن وشوه. وای که نه یاره کلي خلکو زما 2 زامن شوي دي. یله که خانه مبارک دې شه خبر شوی یم چې 2 زامن دې شوي دي. یله که ته خو مزو کې او مننه ملک صاحب 2 زامن مې شوي دي او ډېر ښایسته دي. زه مې د دوکانه پورې چې 2 جوړه کالي ورته راوالمه د الله په امانه. صحیح ده هلکه ورشه 2 جوړه نه چې 4 جوړه ورته راواله او که نه چې په کار باندې راشي او زه تاسو کره سبا ته مې مبارکۍ ته هم درځم د الله په امان ملک صاحب. قاري صاحب یو 2 جوړه کالي خو راکه د هلکانو دپاره. ښه خان صاحب در به کوم درته اوس خو خیر شه څه دپاره یې وړي؟ مړه قاري صاحب څه درته ووایم ډېر زیات خوشحاله یم. د خیر سره 2 زامن مې شوي دي او ډېر زیات خوشحاله یم او ښایسته کالي راته راکه او که نه چې زما د ښځې خوښ راشي. ښه خان صاحب ډېر زیات دې درته مبارکي خو خبره دې ده چې څه نومونه دې پې د خیره سره ایښي دي؟ قاري صاحب دواړه بس یو ځای پیدا شوي دي نو په یو باندې مې احمد کېښودو او په بل باندې محمود. ښه ډېر ښایسته نومونه دي خان صاحب. ورېږه زر د کالي راواخلمه. یلکه احمد او محموده تاسو چیرته دلته راشئ اله کار مې دی سره په منډه راشئ شابئ. السلام علیکم پلاره ښه جوړې خیر دی کلاري ده څنګه چلې پلاره خیر خو به یې که نه؟ خیر دی احمد زویه محمود چیرته دی؟ ما ویل تاسو دواړه راشئ لږ ضروري کار مې سره دی مې چې دواړو سره یو ځای خبرې وکړم او ډېرې مهمې خبرې دي چې هغه تاسو ته وکړم. ښه پلاره محمود یادې محمود خو یو ملګري ګټلی دی ما ته ښکاري د هغې ملګري ګاډي والی دی او بس لږ مریض شوی دی نو هغې پوښتنې ته ورغلی دی ولې زه ورپسې ورځم چې ری ولمه. ښه زویه منډه ورشه ورپسې او ورته ووایه چې زر راشي چې پلار دې غواړي. سمه ده؟ صحیح ده پلار جانه دا دی لاړمه لکه د مر غوندې او دا دی راغمه لکه د لړم غوندې. ښه محمود وروره دا راته ووایه چې ملګری دې څنګه و ډېر زیات خو خوږ شوی نه و؟ وایي احمد وروره څه درته ووایم نو ډېر زیات خراب شوی او دا زړه مې پرې ډېر زیات بد شو. بس خریب ډېر زیات خوږ شوی سر یې هم لګېدلی او خپه یې هم لګېدلی وه او لاس یې هم لګېدلی و ډېر زیات یې خراب کړمه ډېر یې زه خفه کړم مړه. نه خیر محمود وروره مه خفه کېږه خیر دا پکې راځي خدای پاک دې ورته روغ صحت ورکړي ډېره زیاته دعا ورته هم کوه او زه هم ورته دعا کوم. او احمد جان وروره الله پاک دې روغ صحت ورته ورکړي سره ټولو مسلمانانو. او خبره زده که نه چې ډېر زیات خفه یم یو ټوکه خو راته وکړه چې د زړه مې خوشحاله شي. ښه محمود وروره ورېږه ښایسته ټوکه به درته وکړم چې زړه دې خوشحاله شي. ښه محمود وروره خبره زده که نه چې ورځ یو چرسي نه چا پوښتنه وکړه چرسي ته یې ویلې چې تا اختر ته کالي کړي دي نو خبرې چرسي ورته څه ویلې هغې ورته ویلې که نه چې مونږ ځان ته نه دي کړي نو اختر ته یې ولې وکړم. یاره احمده نو د خاندانه دې مړ کړمه مړه. ښه محمود جان وروره اوس ته راته یو کیسه وکړه. یاره احمده ما ته خو ټوکې نه راځي خو د ګلک فکر وکړم سوچ پې وکړم چې ودانه را یاده کړم. را یاده شوه ګوره احمد یو ورځ داسې چل وکړه نه چې یو لږ یو نجلۍ ته وویلې چې ای نجلۍ ډېره زیاته خواږه یې. نو نجلۍ ورته ویلې څه پوه شولې مینه را سره لري؟ هلک ورته ویلې نه مینه در سره نه لرم خو مچان در باندې ډېر زیات ګرځي. یاره محموده ته هم ډېر زیات روانې ښه مړ دې کړم د خاندانه. یاره خو دغه 2 ورونه نه دي دا مې سخت بدې شي ډېر مې بدې راځي چې چېرته وګورم که نه نو په دې زړه کې مې اور بل شي اور زه یم چې دې څنګه سره جدا کړم وایي نو یو ځای چېرته چې وګورم که نه نو په دې زړه کې مې اور بلیږي نو دا څنګه جدا کړم دې سره. یا لکه احمده ډېر زیات مه خانده که نه چې پلار بل ته بیا غوسئ ته پلار ما پسې راغلېږلی او دلته په خندا شوې زه چې ځو که نه او که نه لکه د مار غوندې والوځه شابه. او بلکل محموده راځه چې پلار په انتظار دی او که نه چې زر ورشو. یاره چې ته ګوره په خندا وایي ټخه ورګه زه به ستاسو خوښ شم ورګه زه به تاسو سره سبا ته ګورم ښه او که نه. السلام علیکم پلاره څنګه یې ښې جوړې دا دی محمود مې راوستو. په خیر محمود زویه په خیر راغې خبر شوی ما چې ملګری دې ګاډي والی دی څنګه دی اوس؟
سلام علیکم پلاره زم ته هم سلام وایم خبره ده چې اوس شکر الحمدلله ښه دی پلار جانه او بس شکر صحت یې ښه شوی دی اوس ښه ډېر زیات ښه چې ښه شوی دی خو بچیانو د نن خبره دا ده که نه چې ما فکر کوو چې یو ښایسته کور ځان ته والو او غټ کور والو ماشاءالله سبا زه ستاسو ودونه کومه نو زموږ دپاره یو غټ کور پکار دی نو د غټ کور دپاره پیسې پکار دي نو احمده ته به داسې کار وکړې که نه چې زرڅانګې ترور پسې به ورشي نو هغې ته ما 2000 روپۍ قرض ورکړي هغه به ته راوړې او محموده ته به داسې کار وکړې چې مدالي ماما پسې به ورشي هغې ته ما 2000 روپۍ ورکړي نو هغه به ته قرض راوړې صحیح ده بچیانو صحیح ده پلار جانه زمزمه چې اوس په منډه 2000 روپۍ د زرڅانګې تور نه راوړم صحیح ده پلار جانه زمزم ورځم چې مدالي ماما نه 2000 روپۍ په منډه راوړم صحیح ده بچیانو نو په خیر ورشي ښه او په منډه لاړ شي هلې یلکه تور مخیه احمد را روان دی ښه همدغه دی وخت دی او کنه د محمود په باره کې ورته شیطانۍ وکړه او همدغه دی وخت دی جدای که سره وای نو کنه یلکه احمده مړه تا پسې خو زما خپې ستړې شولې ټوله کوڅه مې درپسې ولټوه او پیدا مې نه کړې پرون هم درپسې ګرځېدم او هېڅ چېرته مې ونه لیدې خبره ده که نه چې دا چېرته یې او دا چېرته روان یې اوس ډېر ورخطا یې خیر خو به یې که نه یاره تورې بس څه درته ویم ډېر مصروفه یم که نه خبره ده که نه چې محمود جان سره ډېر ګرځم راګرځم نو په ما خو ډېر زیات ګران دی نو هغې سره ډېر مصروفه یم کله یو چېرته ورسره لاړ شم او کله بل چېرته الله پاک دې راته لري یاره خو بیا راته د محمود نوم واخیستو ډېر پې ګران دی یلکه توریا دا څنګه ځان سره بنګېږي خیر خو به یې که نه څه دې ویلې نه احمده هېڅ هم نه دي مې درته نه دي ویلې مړه خبره زده که نه چې تا باندې خو د احمد ډېر زیات ګران دی خو یاره څه درته ویم نو ډېر بده خبره چې اوس یې درته ویم نو وایه که نه توریا څه خبره ده محمود پسې ګوره یوه خبره مو نه کړې چې دا خوله به مې در باندې ماته کړي ګوره نه احمده چې وار ونه کړې غوسه کېږم خبره زده که نه چې یاره ډېر بده خبره ده ښه خو زه خیر درته به یې وکړم داسې ده که نه چې محمود تا پسې ډېرې بدې خبرې کولې او هغې ویلې که نه وایي چې دی وایي دا چې دی په پلار باندې ډېر زیات ګران دی او زه په پلار باندې ګران نه یم نو داسې خبرې کولې دا څه ویله که ته خو به دروغ نه وې نه احمده ولې به دروغ یم ولازم بدې خبرې درپسې کولې هغه ویلې دا په پلار باندې ډېر زیات ګران دی او زه پې ګران نه یم په ما باندې ډېر زیات ظلمونه کوي دا څه وې توریا ولې زه به د ده خوښ شم دې ګل خان سره به زه ګورم او که نه دې خو زمونږ خاندان وشرمو دا څه ویله که دا ګل خان څوک دی دا محمود دی که نه زه چې کله غوسه شم نو هغې ته په غوسه کې زه بیا ګل خان ویم دا ګل خان لا خو صحیح ده احمده زم درنه ځمه سهار د کور نه راوتی یم او اوسه پورې کور ته نه یم تللی او که نه زه ځمه چې کور ته لاړ شم خو خبره ده چې زما نوم ګوره محمود ته وانخلي چې ده ماته ویلې چې دا داسې خبرې کولې ښه ځه او که نه د لاړم د الله په امان صحیح ده ورځه توریا زه به دې ګل خان سره خوښ شم زه ته ورځه زه ورځه احمده اور مې د خیر سره بل کو او که نه اوس یې بل رور پسې ورځم چې هغه هم درته غوسه کوم چې تاسو دواړه جنګ وایي حساب خوند کوي که نه یلکه محموده دا چېرته روانې په خیر توریا په خیر ولازم دغه مدالي ماما نه 2000 روپۍ پلار ورته قرض ورکړي دي هغه ترې راوړم او که نه پلان ویلې مونږ نوی کور اخلو نو احمد خوا ته لاړو زرڅانګې ترور کور ته هغې نه 2000 روپۍ راوړي او زه چې د مدالي ماما د کور نه 2000 روپۍ راوړم او که نه ښه ډېر ښه د مدالي ماما کره ځې خو خبره زده که نه چې د احمد نه خو خبر یې او که نه ولې خیر شه توریا خیر شه په احمد باندې څه چل شوی دی خیر خو به یې که نه او خیر دی محموده په احمد باندې څه چل نه شوی خو یاره څه درته ویم هغې درپسې ډېرې بدې خبرې کولې او ته غلی شه توریا زما رور داسې نه دی احمد ډېر ښه هلک دی هغه ما پسې خبرې نه کوي او که نه هغه زما رور جان دی زما او که نه ګوره چې بده خبره د هغې باره کې نه کوي ګینې دا خوله به مې در باندې شاته اړولي صحیح ده محموده نو چې ته نه منې زم درنه ځمه او که نه او بدې خبرې درپسې ښه ډېرې کولې یلکه توریا ته رښتیا وې ما پسې بدې خبرې کولې دا راته ووایه چې څه ویلې یاره محموده څه درته ویم ډېر بدې خبرې درپسې کولې خو خیر دی درته ویم ځکه چې ته مې زما ملګری او ډېر ټیټ ملګری مې خبره زده که نه احمد ویلې وایي دا ګل خان دی ښه وایي دا دته چې دی وایي ګل خان منګوي کور کې او وایي زه چې دی که نه وایي د 2 ګنټې مخکې پیدا شوی یم او وایي زه چې دی سر د پاسه سر نه منم وایي هر څه کې زه نه زه تکړه یم لکه د مار غوندې دا څه وې دا خبره مې ده کړې چې دوی ماته ګل خان وایي زه به ده سره اوس خوښ شم ښه او که نه دې ګل مرجان سره دا ګل مرجان زما ډېر بدې خپل هم ډېر بدې راځي دا ګل مرجان او که نه ما ویل چې دا ما پسې په شیشه خبرې کوي خو زه اوس یقین مې راغی او که نه زه به ده سره خوښ شم کور کې صحیح ده محموده زم درنه ځمه او که نه خو خبره زده که نه چې احمد ته زما نوم وانلې چې ما تاسو داسې خبرې کړي دي او که نه ستاسو خپل کار دی نو زه نه غواړم چې تاسو سره روان شئ خو ډېرې بدې خبرې درپسې کوړې زم درنه لاړم د الله په امانه زه صحیح ده توریا ته ورځه زم چې یول د دې مدالي ماما نه 2000 روپۍ راوالم بیا به زه د احمد سره ګورم او که نه داسې وال لا نه خوري زه به ده سره خوښ شم نه ورځه محموده ته څه خبرې احمد مې هم درته نن پړسولی دی هغه مې درته غوسه کړی دی تا سره به هغه هم ګوري او که نه نن به تاسو کره خنداګانې نه وي جړاګانې به وي نن به تاسو کره خوشحالي نه وي خفګان به وي د خیره سره او که نه تاسو کره به داسې جنګ نن نښتی چې لکه د مار غوندې کاسه به دې خوا ولیږي او پلیټ به دې خوا ګولیږي او که نه ورځئ لکه د مار غوندې
یا ګل خانه دا ما پسې تا ولې خبرې کولې دا خو زه په شرمونو وشرموم په کلي کې که نه وی نو دا تا ما پسې ولې خبرې کولې ګل خانه لا خو کینه ګل مرجانه دې ټوپونه مه وهه دا ما پسې دې ولې خبرې کولې تا خو زه په شرمونو وشرموم په کلي کې او ډېرې بدې خبرې دې راپسې کړي دي مخې نه مې خوا کېږه ګینې په ټوپک دې نن ولم ما کینه ګل خانه تا پسې ما خبرې نه دي کړي بلکې تا ما پسې خبرې کړي دي ډېر مې دا ستا شکل بدې راغی ته خو په ما باندې څومره ګران ولې او اوس دې راپسې بدې خبرې کړي دي بې غیرته ګل خانه لا خو او که نه د مخې نه مې خوا کېږه ګینې پرې کاسه دې اوس ولم او غلی شه تا پسې ما خبرې نه دي کړي او که نه تا ما پسې خبرې کړي دي او که نه بس خوا کېږه مخې نه مې نه خوا کېږم څه به وکړې نه خوا کېږي نه یا لکه احمد او محموده دا څه تاسو ټوسم راغیستی دی دا ولې یو بل وهئ تاسو خو دومره تکړه سرونه وئ دا ولې جنګ کوئ یو بل سره پلاره د ګل خان زما مبارکې ډېرې بدې خبرې کړي دي زه په کلي کې وشرمولم دروغ وایي پلاره د ګل مرجان ما پسې خبرې کړي دي دې پسې یوه خبره ما نه ده کړې وی نو تاسو خو د خدای پاک هدایت وکړي تاسو خو څومره تکړه هلکان وئ هر چا په صفت کوو احمد داسې دی او محمود داسې دی وایي د خان صاحب زامن دی اوس به تاسو په شرمونه وشرم دا ګاونډیان به څه وایي خبره زده چې راسئ دا خبره آرام وکړو تا هغه پسې خبرې نه کړي او د ده پسې خبرې نه دي کړي ما یقین دی چې تاسو یو بل پسې خبرې نه کوئ خو راشئ دا خبره په آرامه سره حل کړو هلئ راشئ کښېنئ دلته ها دا راته وایي چې تاسو ته چا ویلي چې تاسو یو بل پسې خبرې کړي دي ارجانه ما ته خوا توري ویلې چې د ما پسې ډېرې بدې خبرې کړي دي او دنه خبر نه یم چې ده ته چا ویلي دي بلارجانه دا دروغ وایي توري ما ته ویلې چې ده تا پسې ډېرې بدې خبرې کړي دي او توري ته خو ما د ده په باره کې یوه خبره هم نه ده کړې وی زما ساده بچیانو تاسو نه خو زما دا امید نو مې تاسو ډېر زیات خیرانه خو تاسو ډېر زیات سادهګانې اصل کې منځ کې شیطان هم دا تورې دی خبره زده که نه احمده نه تا محمود پسې خبرې کړي دي او محموده نه تا احمد پسې خبرې کړي دي اصل کې دا تورې منځ کې شیطان دی هغه نه غواړي چې تاسو خوشحاله واوسېږئ او که نه شابه اوس یو بل ته غاړه ورکړئ او خبره زده که نه چې د ګل مرجان او د ګل خان نه تېر شئ دې نه څه نه جوړېږي دواړه د یو پلار زامن یې په خان صاحب په نوم باندې یادېږي او که نه زما د نوم په دې کلي کې مه شرموئ او ستا پلار ډېر ښه وخت تېر کړی دی نو پای تاسو هم ښه وخت تېر کړئ شابه احمد او محموده یو بل ته غاړه ورکړئ شابه ته بېغمه شه پلارجانه موږ به هېڅکله نه بېلېږو او که نه موږ ستا زامن یو او محموده ما وبخه بالکل پلارجانه احمد ښه خبره وکړه موږ به هېڅکله یو د یو بل نه بېلېږو او ما بخلی احمده ته ما وبخه او که نه پلارجانه موږ به هېڅکله نه بېلېږو بالکل زما ګرانو بچیانو او که نه هېڅکله په پردي خوله باندې اعتبار مه کوئ ما ته پته ده چې تاسو یو بل سره ډېره مینه لرئ خو شیطانان هم منځ کې بېلئ نو خبره زده چې هېڅکله ګوره بېل نه شئ او لکه مړه ځان والا که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته